کوزدله که یې یعنې ډېر تکړه والله تکړه یم یاره تر دوه پورې خو م انشاءالله که خدای کول طاقت یې لرم د اوس د ځوانانو پر چم راپورته یم ټک والا هونډا لرې ټک والا هونډا ولاړه روژه نیولې که دې نیولې ده یا والله نیولی یم ته نیولې ولې نو په څه خاطر تږي یې وږي یې ستړی یې والله سهار چې ودرېږو بیا هم پر 12 پر 1 ځو دته یې خوښ یو خو څه راستې مې به خپل داس ګټو نو د هغې د مړو سترګو خوړل د افغان ماینز لیدونکو نعت منیر یم او دلته چې ولاړ یم دا شاه بازار دی دا د کندهار ولایت د پخواني بازارونو څخه یو پخوانی بازار دی چې دلته ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده تر شپې چې رانږدې کېږي دلته وچې میوې همداسې خولۍ چمپلان داسې نور شیان خرڅېږي خلک د لیرو اطرافو څخه ورته راځي دلته سوداوې کوي بیرته ځي خپلو کورو ته نو قدرمنو لیدونکو زه ځم د خلکو سره به د زړه خواله وکړم مرکې به ورسره وکړم دا چې 20مه روژه ده اختر ته فقط 3 ورځې پاته دي خلکو څه امادګیان نیول دي تاسو راسره اوسئ افغان ماینز یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او شیر یې کړئ څنګ ته مې بابا ولاړ دی بابا نو ښه لاس را باندې راوګرځوئ د ده سره به هم مرکه وکړم جوړ په خیر جوړ په خیر خیرات دی ژوندی اوسئ څه کاروبار کوې بابا والله د داویشه مې کاروبار کوم څه چیرې کوې په بر دروازه کې جوړ سرای څه څنګه دی اختر څنګه دی اختر دی ښایسته اختر دی والله ډېره خوشحالي اختر دی ښه ښایستې روژې دي وروره نه تږی کېږو نه وږی کېږو نه یو ټاک ټوک شته ښه قراري ده والله وروره امادګي دې ورته نیولې ده والله وروره هر شی مې رانیولی دی کلچې پاتې دي رانیولې دي وبخښه د کامرې د مخه خو لږ څه رانیولې دي که درته راغلي دي د یو خوا څخه یا رانیولي مې دي خپل په پیسو ولې جوړه موړه نه درته راغلي یا والله جوړه مې د پیس ته نیت دی خو اوس کار نه دی سره برابر شوی ولې والله اوس ما د دې پیس ته نیت دی چې موږ کار به د خیر کوزده سره برابر کړو کوزدله که یې یعنې ډېر تکړه والله تکړه یم یاره تر دوه پورې خو م انشاءالله که خدای کول طاقت یې لرم دوه نورې دوه نورې نو دا که در خبره شوه وره به څه چم والله به دا دې یو کور جلا کړو 3 سرای نه لرم هرې ته به یو سرای ورکړم ماشاءالله بیا به نو ډېر در باندې ګران و بیخي کار برابر دا جوړه په خاطر یې کوې که یا د ژوند په خاطر والله که زما په ځوانۍ کې تر اوسه چا جوړه نه ده راوړې اوس دا جوړې ارمان ډېر لرم دا جوړې په خاطر به وکړم ارمان مې نه دی درسره بس خدای پاک چې دا ارمان در پوره کړه ډېره مننه چې صاحب ښه روژه ولرې ډېره مننه خیر ډېره مننه رالو دلته یو بل ځوان مې در څنګ ناست دی دویم د میوو کاروبار کوي او دې خواته چې بیا دا خوږ ځوان وینئ خواږه شیان ته دي جوړ په خیر ستړي مه سه وروره په خیره خیرات یې جوړ راغله ژوندی اوسئ خیر تاسو له طریقه ټول اورېدونکو ته سلامونه وایو ډېره مننه لیدونکي ته ځکه چې دا عکاسي د اورېدونکي خو هغه یې چې راډیویي نه بالکل بالکل نوم دې څه دی نوم محمود لا دی محمود لا تخلص لرې مشال مشال څوک مشال درته وایي ډېری انډواله ملګري ټوله په مشال کور کې په څه نامه درته وایي په کشران وروڼو په ورورک باندې راته وایي او داسې د کلي نور کشران د کلي نور کشران او کوروالا چې په څه نامه درته وایي در اوسه پورې مو کوزدله نه ده کړې څه وایه رنګ خو چې داسې د پاخه سړی دی سړی دونه اولادونه به غټ غټ اولادونه به لرې رنګ د پاخه دی مګر د ډېر کم عمر تقریبا د 21-22 کالو یو د 21-22 بیا نو زه درته بیخي کشر یم 1402 چا کې پیدایش شوی دی دا خو بیخي هلک دی نو دونه مومن مو دونه غټ کار ته درول دی دا خو بیخي ظلم نه دی خامخا نو مجبوره یې ورته موږ دلته یوازې په دا خاطر د واده پیسې په ګټو
ما ودې دواړه دغه شی تا ماته نه دی یا زم پوه یم دا اوس بیخي دواړه در ما بیخي مشران معلومیږي ما فکر کوي چې ودونه به مې کړي نو ځان به ورته ټینګوئ د ولور د پیسو ته ولا نو خامخا غوښت غواړي 100 فیصده یې غواړي اونه چې ځان نه کې ورته ټینګ نو په څه شی برابره اوس څو د ولور د ټولې کړي دي یو 3 لک کلدار یې برابرې کړي 3 لک کلدار وای افغاني یې د کلدار هغه د ګرد نه ونډه ولاړه ده برو او بیا نه صحیح دی دا اوس د ځوانانو پر چم راپورته یم ټک والا ونډه لري ټک والا ونډه ولاړه بیا نو چې ټک والا ونډه لري واده چې اسانه کېږي وای انشاءالله چې هغه خرڅه کې بلا د واده کار پکې بس د کاروبار لپاره و د سرمایه ټول په ډک والا ونډه بنده کړل موږ ته کوزدا وکړه یا زه په اوس جرتوب کې دغه ژوند کوم بیا نه کېږي کړی دي په دا خطر دی دا ډایلاګونه درته چیرې بیا په دا زړه زور اجازه نور کوي چې په ونډه باندې ټک وکړي په واسه هم نه ده چې رانیسي 3 لک و 60,000 خو مو چې نه وې چې ما پر وري صاحب کړل ولا ته خو بیا بیخي در شا ګوره پورته چې دا راله ډایرکټ مې راته کړو نو باره د چیرې په واسه کوشش وکړه چې پر ونډه باندې یا پاکشي و دا پایا پورته کو دا په ونه کې ځکه دا مرګ ژوند دی ان شاء الله دغه کیسه وسه یا دا شوکانه شي دی به سړی شوکانه وچلی چې پایه په پورته کې ازغلی هغه سرونه پکښ بایلول بالکل څه ځوانان ګرځي بیت پیچا جو چلو ځکه چې موږ ته شاده سړکان نه دغه چې شپته او یا په پرکړې نه بیا جامپ بیا کوښنۍ مختدر ولور لوی مختدر ولور سړکان یو خو بل خو دا چې وس شایسته سړک اوس موږ د میدان سړک دی چې اره کم چې زړه غواړي هغه څه غاسته پکښ وکړه سیټا چوک دی منه د زرمتره سړک دی پر هغه چې جاره کم په واسه پر هغه په وکړه مګر په شهر په د کوڅو په د کوښنۍ سړکانو په چی کې نه کی ته د مخ په پورته کولای شي نو خیر بیا چې یو وخت سره مخ ولو بیا د خیر پروا نه لري نو څنګه دی اختر ته مقالې کړي دي و شکر د اختر ته مقالې کړي دي هغه د کوردار متأهلین خو چې دی خو لا درته شبه یا به جوړا ورته راستولي یا به کالی ور کړي یا به بوټونه ورته کړي ته به چیش کوي بس ما د روژې د مخ لا 3 جوړې کړي ته یې بیرته د راپور د خود راپور د په ما ځان راسي د ته خواش خو سره سي مې خپل داس ګټو نو د هغه د مړوستر خو ما دا چې ته دغه کوي مثلا هغه نور متأهلین ته چې جوړې راستولې چې هغه ته ټوله پکې یاد کړله نو ګرده پکې راځي اوس ما وړونه هم پکې راځي دوه وړونه ته راواستولې نو خو معنا هغه هم دغه په مړوسترګو کې څنګه دی د میوو کاروبار څنګه دی خلک راځي د روژه مات دلیه کوي که په کور کوي یا روژه مات دلیه کوو بس د پیشلمې در وخت د دلیه یو بعد پیشلمې بیا نو سهار څه وخت راوځي سهار پر 9 بجې پر 8 بجې دی لا وخت چې راوځي زه خپله پر 9 پر 9 نیمې راوځم ځکه یوازې یم ستړی یم او پاته چې دی کې دی نو دوه نفره یو بیده شي دوه او درې کومکیان هم لري هغه دوه مسولین چې جي یو پلا یو بیده چې بیا بل بیده شي خو موقعات مو سره موقعات یا دغه د کور ته وړې دا میوه که یا یوازې خرڅوئ کور ته یې وړو نو د اختر شپه بیا د خیره کور ته هم وړو هغه ښه شی وړي که یا هغه پاته شي یا هغه ښه شی وړو نو داسې نه نو پاته شی اوس عباره به هېڅ اهمیت نه لري یا هغه ښه شی وړو سرک شی موږ وړو کور ته ډېره مننه ژوندي اوسئ ژوندي اوسئ تاسو خو هم ډېره زیاته الله دې شاد مننه لیدونکو همدلته یو په دغه به شاه بازار کې شاه بازار مخکې وویله چې دا د کندهار ښار د یو تاریخي بازارونو څخه یو بازار دی خو اختر ته نږدې دلته د سړک د غټ وسایلو په برابر باندې بندیږي بیا نو خلک پر سړک باندې دغه میوې ایښي پارسلان ایښي خلک راځي د لیرو اطرافو څخه راځي خلک د دې دا شیان رانیسي وړي یې کورو ته تاسو راسره اوسئ زه همدلته د افغان وایز لیدونکو د دې په شاه بازار کې یو مخکې مې وویل چې په شاه بازار کې خلک د اختر په شپو کې
میوې رانیسي وچې میوې رانیسي بیا نو وروړي کورو ته بیا چې نو په اختر کې مېلمانه ورځي دی دغه میوې ورته ږدي رنګارنګ میوې سته څو ډوله سته او څنګ ته مې د دې میوو دوکاندار هم ولاړ دی د ده سره به وغږېږم جوړ په خیر ځوانه ستړي مه سه وروره ښه یې په خیره بیداره یه ژوندی اوسې خیر اوسې داسې معلومیږي لکه اوویشتمه روژه چې یاره نن مه ګرده نیولې چې په خدای دا ولې؟ کار ایستلي چې بیخي کارونه خراب بیخي ستړي معلومیږي نه ولې والله نو دنیا ژوند دی والله خو نو خواري و زندګۍ دي کارونه سره بیټې مه دي حالات خراب دي فل روژه نیولې که چې نیولې ده یا والله نیولی یم ته نیولې ولې نو په څه خاطر تږي یې وږي یې ستړی یې والله سهار چې ودرېږو بیا هم پر 12 پر یوه ځو د شپې پر یوه د شپې پر یوه ځو سهار بېرته پر یوه دغه 9:30 بجې باید موږ ورتللی یو څو ډوله ماچې و شیان خرڅوئ دا وچې میوه کې والله یو هغه نخود دي دا پلی دي څه شي خرڅوئ تقریبا یو 20 رقمه شیان پراته دي نو دا ګرده خلک داسې وړي که یا دغه یو څه هغه مشهوره لکه نخود دي یا مثلا ماچې دي یو بل شی دي دغه داسې وړي والله رنګارنګ څوک راسي نخود لري څوک راسي وایه داسې ماچه راکړه څوک راسي وایه د مژک هګۍ راکړه والله خو رنګ مژک هګۍ راکړه او ولې پرتې راکړه د مژک هګۍ ښه لیدونکو دغه ته د مژک هګۍ وایي د دې په کندهاري و یا مثلا جنوب غرب حوزه کې ټوله دغه یوه لهجه ده چې دغه ته د مژک هګۍ وایي خو دا ته هلته په نورو ولایتونو کې بل شی ورته وایي خواږه هم ورته وایي خواږه ولني هم پکښې ګډ دي پاڼه هم پکښې ګډ دي مصري هم پکښې ګډ دي کشکې روژه نه وای که روژه وای ما به خوړلې وای دا هم درسره واخله ښه نو بل څه شي لرې بل نو بس چې ته روژه مات د لیکه که یا په کور کې یا د لیک کوم څه شي خورې په روژه مات بلا چې ورسېدله دا ځای ستا دی که یا د دا ورور دی د دا ورور دی دی ستا څه دی دی منډوال دی انډوال دی دی نو څنګه درولی په کار یې څنګه په درولی شاګردجي ولاړ یم ښه په شاګردیو سره ولاړ څو درکوي والا د اختر په شپه 2.5 افغانۍ راکوي او د کور میوه راکوي نو دا خو بیا بیخي پر ګران یې نو والا نو دنیا ژوند دی وروره یو لس شپې په لس شپې کې نو والا صحیح دی دا غونده په لس شپې کې د غونه شان او نه اختر ته چې کالي کړي دي یا والا در وسه مې نه دي کړي ولې نسته کارونه خراب په څه شی وکړو نو په اختر کالي به هم ته درکولی نو دی هغه خپله در موږ بتار دی خپله در موږ بتار دی نو څنګه یې راوکړي د خپله در وسه نه دي کړي بیا نو صحیح دی ډېره مننه ژوندی اوسه مننه ډېره مننه جوړ په خیر په خیر خیرت جوړ روغ شپه ورځ په خیر سیا چې شدي روزه مبارکه په خیر ده ژوندی اوسه نوم دی حبیب رحمان حبیب رحمان هغه چا ویلی وای دی په بل نامه هم مشهوره دی خامخا هغه زما د ناز نوم دی څه نوم دی جمال الدین یا جمال الدین یا خو خلکو ویلی ول ماما نوم دی یا دا زما خورۍ دی دی راته وایي ښه دی چې خورۍ دی بیا نو ډېر به در باندې ګران وای ماما خورۍ ډېر سره ګران یې و خامخا نو تا ول زه لوېدلی یم که را لوېدلی یم داسې یو خبره چې وکړله تږی یم په دا قدر نو ولې په څه خاطر تږی یې خو عوام ګاډیان ته داسې سم دمه لاړو نه ترافیکان اله ور ګاډیانې کش کړي انو موږ تجار د ولایته پورې ګاډیانې په پښو بوتللې د هغې خواست بېرته را درجې ځای چې راکړو بلا مو کار خلاص دی د کومه ځای سې راپسې واخیستله د دا ځای سم دمه نه ولاړو غرمه راغله بلا بېرته څنګه راغله بلا نو مجبور یې نه چې رانسته وکړو او نو څو ډوله چاکلیټ لري دلته نو کلوم ستا چاکلیټ هم چې شپږ اووه رقمه ستا په سل افغانۍ دي شپږ اووه رقمه مرکه خراب نه کېم ارزانترینه کمه چې او دغه ارزانه دي دغه ګران دا په څو دی دا پکر په 50 افغانۍ دغه په 100 افغانۍ نو دا خو دراغه دا چاکلیټ دراغه ښه نه دی یا دغه خوند نه لري دا ایراني دي دا عراقي دي تا دغه ایراني دي دا ایراني دي دا باید خو زه دوغه نه ستړی یم تا ته معلومیږي چې دا رقم کار دی نو اوس یوازې په د خپله خواري ستړی که یا نور هم ستړی یا یړې ستړي کړې په خواري نه ستړي زه خو دا دې ورته ناست یم چې ترافیکان به تکلیف نه کړي بالا وسه یم و څو چې در اوسه پیدا کړې چې پیسې را معلومیږي نه نو دا د اختر په سهار راته معلومیږي یا تاوان ګټ هغه وخت را معلومیږي
که چې ګټه کړې وه باره څه چم کړې بله خو چې مې ګټه کړې وه بله به تر کوره ځان رسو کوم ګټه نه و کړې نو کور ته باره نه سې کړلی نو ولې نو نو بارې مومنان غواړي نو چې تاسو نه باره څنګه کار اوه نو بس خدای پاک چې زموږ سره کارونه در سم کړه د خیره سره نو اختر ته چې کالي یو بل څه یو بل شی کړي دي بیا له کالو ماسې او در اوس خو مې شی نه دي که یا د بلې خوا څه درته راځي د بلې خوا څه ولاکه راته راځي ارمان یې لرې ارمان خیر ځوان لري یوازې زه نه بس خدای پاک چې دغه د زړه ارمان هم در پوره کړه د خیر سره امین سره در یاران بس ژوندی اوسې ډېره مننه دغسې خوږ اوسې لکه څنګه چې د چاکلیټ د دکانداري خوږه ده مننه ستاسې سره ژوندی اوسې ډېره مننه دلته سپینې رخچینې خرڅېږي لیدونکو دا د مدرسې دپاره هم چې ځینې کاریان یا حافظ صاحبان نو راځي دغه نورې رخچینې هم خاص رخچینې نه وړي بیا نو دغه د سپینې رخچینې ډېرې وړي دا د زه یو دانه په سر کړم ستا اجازه ده زه به یو دانه په سر کړم چې څنګه خوند راسره کوي په دغه رخچینو کې خو بیا د وریښتان داسې پورته کېږي نه نو که خوند راسره کوي تاسې راته ووایاست چې خوند راسره کوي که یا ولې نه کوي راسره کوي داسې نه چې خپل شی خالي خرڅې ته یا داسې کوي ښه څنګه یې جوړې په خیر یې و شکر ته ښه ژوند بخیر څومره روژه چې ده 28مه روژه مو ده 28مه ده و انشاءالله کمېدلې خو به نه یا داسې روژه ده چې څه درته وایم سوداوې څنګه دي الحمدلله شکر خپل نصیب رسېږي ښه دا رخچینې په څو دي دا په 500 افغانۍ 500 افغانۍ زیات خلک څوک راځي دلته د سره نیسي مدرسو والا دغسې عام خلک ګرده راځي مدرسو والا ډېر راځي مدرسو والا خو د سپینې وړي هغه تورې بیا د چا ده هغه هم تورې اکثره خلک مدرسو ته پر سر کوي څوک یې مکتب ته وړي څوک یې د منځه دپاره پر سر کوي هر شي ته کفایت کوي ستا خو د سپینه رخچینه نه ده په سر ستا خو د ساده په سر ده ما خو ساده په سر ده ولې د سپینه نه په سر خو هغه رخچینې هم زموږ دي نه ښه هغه خوا ته چې نور رخچین دي هغه هم سست دي ښه هغه بیا په څو دي هغه 100 افغانۍ 80 افغانۍ 300 400 راځه هغه ته هلته به ورسو دا خولۍ هم سست دي دا بیا په څه نامه یادېږي دا د یعقوبۍ په نامه یادېږي خو هغه اصلي نه دي کمزوري دي ښه کمزوري دي دا بیا په څو دي دا بیا په 80 افغانۍ 100 افغانۍ زه به دا په سر کړم چې دا څنګه خوند کوي دا خولۍ دا ښه خوند راسره کوي که هغه سپینه هم سپینه والا ښه خوند کوي هم دا ښه خوند دا بیا څنګه کلکه ده نو دا خو داسې دي دا خلک د لنګوټې دپاره یې وړي د هغسې د وریښتان هم پکې ښه پورته کېږي دا نه غمیږي یا د لنګوټې دپاره خو نه غمیږي ښه د لنګوټې دپاره نه غمیږي کومه ځای درته راځي دا د پاکستان د لاهور د دا خوا یا خلک د کوم ځای خلک دا خولۍ ډېره خوښوي د سارا خلک دا خو امارات پر مې ویشته دی والله امارات یعنې د افغانستان اسلامي امارات دا به ډېر خلک خوښوي د اصلي خصوصا مجاهدین یې بیخي خوښ مجاهدین نو دا نه چې خرڅ شوي که ډېره خرڅ شوي والله د شپږ بنډل هم راوړي و چې دا خلاص شولې دا بیا چیرې پر نوشته کېږي دا د لیبه د شرکتو کې ښه ډېر ښه دا بیا سپین رنګ پر لیکل شوی دی ډېره مننه ژوندی اوسې الله دې عزت ډېره مننه د افغان وایس لیدونکو زموږ نننۍ خپرونه په شاه بازار کې پر همدې ځای پای ته رسېږي دا چې د روژې 28مه د اختر ته فقط 3 ورځې پاته دي خلک د اختر په مناسبت باندې تیاران نیسي دلې راځي سوداوي کوي دلته فقط وچه میوه خرڅېږي او اخوا ته په ایراد بازار کې بیا د کورتیانې بوټونه چمپلان دا شیان خرڅېږي خلک هلته زیات هم بېروبار د شپې مور ته راوځي ځینې خلک د ورځې په روژه یې په دا خاطر نه راوتلی بیا د شپې راوځي نو انشاءالله راتلونکي خپرونې هم لرو د اختر په شپه به هم راوځو ستاسو سره به شریکو چې په کندهار ښار کې د اختر په شپه باندې خلک ډېر زیات بېروبارې خلک راوځي د سودا کولو دپاره نو نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي تر بلې دا ښایستې خپرونې چې زه نعت منیر ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم اجازه راکړئ پر لوی الله مو سپارم خدای مو مل شه افغان وایس در سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او شیر یې